Question 2. While analyzing the price data, choose the city of your own excluding Peshawar. Peshawar should not be involved. Peshawar تاسو نه کې اخلي. Perform the price and analyze for January 2021 along with the city to city comparison. City تر منځ comparison وکړئ. کوم کې زیات قیمتي ده، کوم کې کمه قیمتي ده. You can comment on the price variation between January 2020 and 2021 او بیا داسې چل وکړئ چې comparison وکړئ. دلته comparison between city او دلته comparison فرق کول times تر منځ دي. اوس به راشو لاول 2021 او په دې کې سیټي تر منځ کمپیریزن کول پکار دي. په دې کې به لاول راځو ډیټا کلینینګ ته. ډیټا کلینینګ کې به څنګه چل وکړو. دلته به راشو کنټرول شیفټ ډاون ایرو د مکمل کالم به سلیکټ شي. را به شو دلته ریپلیس ته مونږ وایو چې کیجي چې ده کیجي ریپلیس کړل ایچ سره مطلب ایچ یې مکې ریپلیس کوه. اوکې کا نو کیجي به 19 ریپلیسمنټ 19 ځای کیجي چې ده هغه موږ سره ریپلیسمنټ وشو. هغې نه پس دا مینولي دلته 1 لیکي، دلته به مو 1 لیکي، دلته هم 1 لیکي. دې اسانه طریقه بیا دا ده چې دلته کلیک کړه او دې پوینټس ته به راسي ډاون ایرو باندې به کته لاړ شي. داسې د هر پورالي اوکې کا نو ټول به تاسو سره 1 راسي. ښه ډیټا کلینینګ وشو. دې نه پس به مونږ راځو چې شي وکړو د سیټیز تر منځ کمپیریزن کړو. مثال زما بیس سیټي لاهور ده. بیس سیټي به اخلي، بیس سیټي سره به نور کمپیریزن کړي نور سیټیز. Lahore is a base city. اوس به راسو مونږ انډیکس نمبر معلوم کړو. دلته به راسو مونږ انډیکس نمبر انډیکس پرایس مونږ سره برابر ده is equal to current city divide by based city. base city موږ سره هغه سیټیز ده چې موږ سلیکټ کړی ده. لاهور موږ سره بیس سیټي ده او کرنټ سیټي موږ سره هغه سیټیز راتلی چې مطلب چې کوم سره موږ کمپیر کوو. نو دا موږ سره فارموله ده د انډیکس پرایس والا. د دې لپاره به اوس راسو مونږ چې لاول به راسو کاپي به وکړو چې شي راسو لاهور والا چې کومه ډیټا ده مونږ سره دیس کنټرول شیفټ ډاون ایرو او کنټرول سی او دا به راوړم دلته پیسټ کړم. دا مونږ راوړو دلته پیسټ کړم. کنټرول وی لاهور والا ډیټا مونږ سره راغله او دلته به راسو مونږ یونټي به راواخلو. یونټ لپاره به هم راوسو یونټ باندې کلیک کړه، کنټرول شیفټ ډاون ایرو کنټرول سی او دلته به راسو مونږ کنټرول وی وکړو. ټاپ باندې کلیک کړه، کنټرول وی
اوس موږ سره یونټ هم راغلی. ښه اوس به راسو بل سیټیز به راواخلو. لاهور موږ سره بیس سیټي شوله. اوس دې سره کمپیر سیټي راخلو. کمپیر سیټي لپاره به داسې چلو کړو، را به سو اسلام آباد به راواخلو. کنټرول شیفټ ډاون ایرو Control Shift down arrow, Control C और एक तरह सा Control V का एक तरह सा Control V बल सिटी सरा रावाखला कराची रावाखला Control Shift down arrow, Control C زیاده ویډیو سټاپ کوم سیده بس ټول پروسس تاسو کوي تاسو. ها اوس براسو دا سیټیز مونږ راوستل. اوس براسو ته مونږ کرنٹ سیټي ته مونږ ولیکو کرنٹ سیټي سوري بیس سیټي بیسټ سیټي چې مونږ لاهور راځي. لاهور سے مونږ بیس سیټي ده. اوس د لاهور سره مونږ د نور سیټي کمپیر کوو. لاهور والا ډیټا به څنګه راخلو؟ را به سو is equal to this multiply unit انټر کا نو موږ سره ډیټا راغله. اوس به تراسو کلیک وکړو او ډاون ایرو باندې موږ سره ټوله ډیټا راشي. موږ سره ټوله ډیټا راغله. اوس به راسو دلته اسلام آباد ولیکو. دلته به اسلام آباد ولیکو، بیا به ورپسې لاهور ولیکو، بیا به ورپسې حیدرآباد، بیا کویټه. دلته به اسلام آباد، کراچي، حیدرآباد او کویټه. ویډیو بیا لږ سټاپ کومه سیده همدا پروسس به ورسره وکړئ بیا. ها دلته اوس مو ولیکل کرنٹ بیس سیټي چې دا مونږ سلیکټ کړې د لاهور ده. دې سره مونږ کمپیر کوو کرنٹ سیټي اسلام آباد له همدې بیس سیټي سره کمپیر کوو کرنٹ سیټي کراچي، کرنٹ سیټي حیدرآباد، کرنٹ سیټي کویټه. اوس به راسو دلته به ولیکو از ایکول ټو اسلام آباد او ستیرک اټس یونټ. اسلام آباد او یونټ به ورسره ملټیپلای کړو. موږ سره به دا راسي. بیا به راسو دلته کلیک وکړو، ډاون ایرو سره به راسو، موږ سره ټول یونټې شو کړي. همداسې به دا نورې هم وکړي. از ایکول ټو کراچي ملټیپلای اټس یونټ انټر. اوس به راسو دې سم به واخلو. ورته ولیکو سم SUM دلته به راسو از ایکول ټو SUM ब्रैकेट स्टार्ट और दीजिए ना पर तबा एरिया सेलेक्ट इंटर बुक सम मालूम सो अयोता रेता तसर टूल सम मालूम सी लास्ट स्टेप से दाम सरच शिदा से इंडेक्स नंबर मंगा वैल्यू इंडेक्स नंबर में सरा बराबर दा करंट सिटी डिवाइड बाय बेस सिटी. नोस मंगा राजू इस्लामाबाद वाला को तरह सा इस्लामाबाद वाला करंट सिटी और बेस सिटी. करंट सिटी में सरा इस्लामाबाद सु अब आगब तकसीम को बेस सिटी लाहौर बांधिए.
نو دې لپاره موږ کولی شو چې هلته راځو، دلته ولیکو اسلام آباد is equal to، اوس موږ به راسو کرنٹ سټي موږ سره اسلام آباد ته، دا به سلیکټ کړو، بیا به ډیوایډ بټن وویو او بې سټي اوکې کړو. چې کله موږ دا انټر کړو موږ سره به یو سپیسیفیک نمبر راسي، دا نمبر موږ سره راغی، دا به اوس موږ راسو پرسنټیج ته به وړو. نو اسلام آباد کې موږ سره 1.5% قیمتي ده، مطلب دا ټول به تاسو داسې واخلئ چې کرنٹ سټي موږ سره اوس کراچي ده، بیا کرنٹ سټي موږ سره حیدرآباد ده، کرنٹ سټي موږ سره کویټه ده او بیس سټي موږ سره لاهور ده. نو موږ به راځو از ایکول ټو کرنٹ سټي موږ سره کراچي ده، نو موږ به راسو د کراچي سمیشن هغه به راواخلو. نو موږ سره کراچي والا سم موږ سره دا ده، دا د موږ سره کراچي والا سم ده او ډیوایډ بټن به ډایرکټ او موږ سره د لاهور والا دا ده. نو انټر کا پر سره به ویډیو راشي، داسې راسي د بل یو ته از ایکول ټو د بل کې موږ سره حیدرآباد ته، کرنٹ سټي موږ سره حیدرآباد ته، نو موږ به راسو دلته حیدرآباد والا کارم ته به راسو، دا موږ سره حیدرآباد والا کارم ده، نو موږ به دلته راسو د ډاون ایرو ټول سم به یې راواخلو، حیدرآباد تقسیم سمبل به ووایي او په کرنٹ سټي لاهور باندې به کلیک او انټر به کړي. موږ سره دا ویډیو هم راغله، اوس پاتې شو کویټه از ایکول ټو کویټه موږ سره اخري هغه به موږ سره دلته راسه کویټه تقسیم لاهور انټر. اوس به موږ دلته راسو، دلته پرسنټیج سمبل به ورسره زیاتې کړو، دلته موږ راغلو، دا موږ سلیکټ کړو او راغلو پرسنټیج سمبل به اوکې کړو. نو اوس موږ ته اندازه کېږي چې په اسلام آباد کې له لاهور نه 5% زیاته انفلیشن ده، په کراچي کې 26% زیاته انفلیشن ده، حیدرآباد کې 20% ده او هغه کې موږ سره ده. نو موږ به راسو دلته مرج وکړو، راغلمه سیل مرج نیوټرل او په دې کې زه ډیټا انټر کولی شم چې لکه کراچي is the most inflation city in Pakistan and Hyderabad is less than Karachi while Quetta is less than Karachi. that's symbol ورکړئ تاسو، مطلب Karachi is the most inflation city in Pakistan while Lahore یا اسلام آباد is less than Karachi. دا ډیټا به ته ورته ولیکئ، دا تاسو سره سټي ټو سټي کمپیریزن لپاره دا موږ سره دا ډیټا لسی ده او را به سو ایر والا ته به اوس تاسو